سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. په کندهار کې تېرې ورځې د خونړۍ پیښې وروسته دغه ولایت ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شوې. دغه پریکړه نن سهار د ټاکنو په اړه د ملي امنیت شورا په ځانګړې ناسته کې نیول شوې ده. له دې سره سم د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست په جلا جلا وړاندیزونو او د ولسمشر په منظورۍ د کندهار مخکني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ته د ستر پاسوالی او د دغه ولایت د امنیت مخکني مشر جنرال عبدالمومن ته د ډګر جنرالۍ رتبې ورکړل شوي دي. له دې سره سم ملګرو ملتونو له افغان چارواکو غوښتي چې د ټاکنو پر ورځ د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه بنسټ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره همداراز پر شرایطو برابر افغانانو هم غوښتي چې په دې بهیر کې ګډون وکړي. له دې سره سم د دغه ټولنې امنیت شورا هم په افغانستان کې په وروستۍ اونۍ کې د شویو بریدونو له غندلو سربیره د ټاکنو لپاره د خوندي فضا پر رامنځته کولو له ټینګار سربیره په ډاګه کړې چې د ټاکنو پر وړاندې هر ډول ګواښونه او تاوتریخوالی د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د راروانو ټاکنو د امنیت ګډوډولو خبره کړې ده. امریکا د کندهار د ولایت په مقام کې شوی وسلوال برید چې له امله یو شمېر دولتي مسؤلین ته پکې مرګ ژوبله اوښتې غندلی دی. په دې وسلوال نښته کې د کندهار امنیه قومندان د څارګر ملي ادارې مشر او 8 نور سرتیري وژل شوي او 8 نور کسان ټپیان دي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغې پیښې له قربانیانو سره غمشریکي کړې او ټپیانو ته د روغتیا هیله کړې ده. د خبرپاڼې له مخې د افغان چارواکو له وژل او ټپي کېدو سربیره 2 امریکایي او یو بل بهرنی سرتیری هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي تروریدل نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره درلودل. د قدس ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر چې د جنرال رازق له وژل کېدو مخکې ورسره ګډه ناسته درلوده په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان یو هیوادپال کس له لاسه ورکړ او له امله یې افغانانو ته تسلیت ویلی دی. له دې سره سم د هند لومړي وزیر هم په خپله ټویټر پاڼه کې دغه پیښه غندلې او زیاته کړې ده چې پر دې خفه دی چې افغانستان خپل یو مهم پوځي امنیه قومندان له لاسه ورکړی دی. له دې سره سم د کندهار والي چې تېرې ورځې په برید کې ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله یې نن سهار په روغتون کې ساه ورکړې ده. خبري سرچینې زیاتوي د نورو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. له دې سره سم د څارګر ملي ادارې لوی مشر معصوم ستانکزی تېره شپه کندهار ته رسېدلی او هلته یې ټولې چارې پر غاړه اخیستې دي. په ورته وخت کې ویل کېږي د جنرال عبدالرازق ورور د کندهاریانو له لوري دمګړی د امنیه قومندانۍ د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د کندوز پر ګلتیپه ولسوالۍ د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا وتنبول شول. د دغه ولایت امنیه قومندان وایي طالبانو نن سهار وختي نږدې 4 بجې د ګلتیپه ولسوالۍ پر پوستو بریدونه پیل کړل چې له 8 ساعته نښتو وروسته شاتګ ته اړ کړی شول. د نوموړي په وینا په دې نښتو کې 2 بریدګر وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. له دې سره سم د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغو نښتو له امله د تخار کندوز لاره د ترافیک پر مخ تړل شوې خو د کندوز امنیه قومندان دغه خبره ردوي. تقریبا حوالی ساعت 4 بجه در ولسوالی گلتپه دشمنان میخواستند که بالای پوسته هجوم بیاورند. در اثر تلاش و تتبع نیروهای امنیتی 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی به جا گذاشتند و فعلا هم در اون ساحه وضعیت نرمال است. او د تخار د بهارک ولسوالۍ امنیه قومندان د خپلې سرتیري لوري په ډز سره ټپي کړی شو. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار په یاده ولسوالۍ کې تر یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا بریدګر پولیس د نورو پولیسو له لوري نیول شوی او د ټپي شوي قومندان روغتیایي وضعیت ښه دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.